زښته زیاتې ګناوې رانه شوي دي، دومره ګناوې چې حتی شرمېږم چې د الله سبحانه وتعالی په دربار کې لاس پورته کړم او د خپلو ګناوو بخښنه د الله سبحانه وتعالی د دربار نه وغواړم. او آیا الله سبحانه وتعالی به زما ګناوې راته وبخي او که نه؟ یو ډېر ښه پیشنهاد لرم، داسې یو پیشنهاد چې نه یوازې دا ګناه به تا ته بخښل کېږي بلکې همدغه ګناه چې د تا نه شوې په نیکي به درته تبدیلېږي. سبحان الله. یعنې د تا نه څوک نه پیسې غواړي نه به کوم بل کار کړي، یوازې په خپله ګناهو باندې پښیماني وښیه او توبه وباسه. کله چې تا توبه وایستله نه یوازې چې ګناه به درته وبخښل شي بلکې همدغه ګناه به تا ته په اجر او ثواب او نیکۍ باندې تبدیلېږي. الله جل جلاله فرمایي وي موږ به تاسو ته بدۍ په نیکۍ باندې تبدیلي کړو. سبحان الله. اوس د ما د تا وظیفه څه ده؟ زما خویندو ورونو، ځوانانو، مشرانو، کشرانو، حتی باباګانو، نن چې جوړ یې، روغ یې او الحمدلله د هر لحاظه یو آماده او کاکا او جانانه ځوان یې، راشه یوه د صدق توبه وباسه او لاس الله سبحانه وتعالی ته پورته که ووایه چې هر څه مې کړي وو نور بس دي. په همدغه ځای توبه وباسه. سبا ته چې مریضېږې او د مریضۍ په بستر کې پروت یې، راځې په ټیټو سترګو توبه وباسې. اوس چې جوړ یې په هسکو سترګو توبه وباسه. او نه یوازې چې الله سبحانه وتعالی به ګناهوې درته وبخي بلکې همدغه ګناه به تا ته په اجر او ثواب تبدیل شي. که تا یوه ګناه کړې وي، دوې دې کړې وي، درې دې کړې وي، حتی 1 لک 2 لکه تر 1 میلیون میلیارد دې کړې وي، همدا ګناه به تا ته په 1 میلیون یا 1 میلیارد اجر او ثواب باندې تبدیلېږي. راځه همدا اوس توبه وباسه او د ځان نه یو باتقوا او داسې یو انسان جوړ کړه چې هم په دې دنیا کامیاب وي او هم په هغې دنیا کامیاب وي. السلام علیکم.